په پایتخت اسلام آباد کې د پښتو فلاحي ثقافتي او ادبي تنظیم نوې جون لخوا د امن په نوم یوه دستوره ترسره شوه چې پکې د 100 نه زیات شاعران، هنرمندان او سوشل ورکران او صحافیان په امن ایوارډ ولمانځل شو. نور تفصیل د ریډیو اباسین د همکار حیات اقبال حیات په دې خصوصي ریپورت کې. د وزیر اعظم هوس شاته په نېشنل لایبرری اډیټوریم اسلام آباد کې د ادبي فلاحي او ثقافتي تنظیم نوی جون لخوا د امن ایوارډ په نوم یو دستوره ترسره شوه چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې د 100 نه زیات پښتانه لیکوالان، هنرمندان، سوشل ورکر او صحافیان په امن ایوارډ ونمانځل شول. په دې درنه دستوره کې په ګڼ شمیر کې پښتنو لیکوالانو، هنرمندانو او صحافیانو ګډون وکړو او فنکارانو پکې د خپل فن مظاهره وکړه. په دې موقع د پښتو نومیالي شاعر او لیکوال ډاکټر اباسین یوسفزي د دستورې ستاینه وکړه او د پښتو د پرمختګ لپاره داسې غونډې اهمه وګرځولې. د داسې غونډو حوصله افزایی کول پکار دي. پکار دا چې حکومت د دې سرپرستی وکړي، دولت سرپرستی وکړي، ځکه چې دا هغه خلک دي د فنکاران چې دا په هر قام، په هر وطن، په هر ژبه کې الله پاک پیدا کړي دی لدی چې دوی د قام تعمیر هم وکړي او د قام تفریح هم وکړي. د دستورې په اړه د نوی جون مرستیال مشر او د پښتو نوموړي شاعر نازیه دورانی اوې په مونږ لیکوالانو باندې او په داسې تنظیمونو باندې دا یو قسم لا فرض دی، حق دی د خپل مورنۍ ژبې چې په داسې دستورو باندې چې کوم زمونږ خدمت کوونکي دي چې هغوی لمونږ حوصله افزایی ورکړو. د کوټې بلوچستان د پښتو نومیالي هنرمند جمال شاه کاکړ په خپلو تاثراتو کې اووی چې د پښتنو په سیمو کې د داسې ایوارډونو اجرا ډیره ضروری ده او د نوی جون کار او زیار یې په زبردست ټکو کې اوستایلو. پښتنو په سیمه کې د ایوارډونو چې دي دغه اجرا ډیره ضروری ده. پښتانه لیکوال چې دي او هنرمندان چې دي یا فلم سازانو دا چې دي د دې د کار ستاینه وسی. د ایوارډونو چې دي هغه په دا لړ کې ډیر لوی کار کولای شي ځکه د نوی ژوند سي د امن ایوارډ دی د دې ستاینه پکار. د جنوبي پښتونخوا د جوب د سیمې نوموړي شاعر، براډکاسټر او د نوی جون تنظیم بنیادګر نسیم مندوخیل دراغلو ملمنو مننه وکړه او د نوی جون په اغراضو مقاصدو یې رڼا واچوله. مننه کوم د ټولو چې د دومره کلی شخصیات راغلل او زمونږ د نوی ژوند د دستوره موږ ته درنه کړه. نوی ژوند ادبي، کلتوري او فلاحي تنظیم دا موږ جوړ کو په کال 2013 کې. موږ بیا دا اراده وکړه چې هغه به ادبي کار هم کوي، کلتوري به هم کوي او فلاحي به هم کوي. نو موږ به کوشش کوو چې موږ که چېرته خدای نخواسته داسې د یو چا ستونزه وي زموږ په لیکوالانو، ادیبانو، صحافیانو یا فنکارانو کې د هر ځپلي انسان، د هر پریشان انسان خدمت وکړو. خو د دې ترڅنګ په کال کې موږ یو لوی دستوره کوو. مو بیا اوس دا تابع کړو چې موږ به د امن ایوارډ ورکوو. یاد دی وی چې په 2014 کې نسیم مندوخیل د پښتنو لیکوالانو، هنرمندانو او صحافیانو د فلاح او بهبود، حوصله افزایی، د پښتو ژبې او ادب د خدمت لپاره د نوی جون تنظیم بنیاد ایښی و. خو د 2013 نه په اسلام آباد کې د نازیه دورانی، ثانیه تاجک، کلثوم بیبي، راجولی خان مروت او نجیب الله خټک په مرسته دا تنظیم د پښتو او د پښتنو د یو فعال تنظیم په حیث خپل خدمات ترسره کوي. حیات اقبال حیات، ریډیو اباسین نیټورک.